ستړي مشئ خبري ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده د مرحوم یا جدي 40 او د جنوري 14 نیټه په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټیک د کابل او کوچیانو حوزو د ولسي جرګې ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له 2 میاشتني ځنډ وروسته نن د کابل او کوچیانو حوزو د ولسي جرګې ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې. د افغانستان سولې بهیر کې د ښکېلو هیوادونو د سیالۍ پایلې. د افغانستان حکومت وایي د افغان سولې بهیر کې د نړۍ د هیوادونو سیالي تاوان پېښوي. متاسفانه یک مسابقه هم بین کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه‌ای برای بحث صلح آغاز شده. د ټاکنو پر خپلواک کمیسیون د اجرای رئیس نیوکې. عبدالله وایي د ټاکنو کمیسیون خپل کارونه سوکه پر مخ وړي دي. انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 بود. یک کس تبصره کرده بود که اگر نفوس افغانستان به اندازه نفوس چین می بود دیگه نتایج انتخابات در قیامت اعلام میشه. د پولیسو او یو پخواني چارواکي د ساتونکو ترمنځ شخړه د پولیسو لخوا د یونس قانوني د موټرو د تورو ښیښو د پاکونې پر مهال. او منځني ختیځ کې د امریکا د ماموریت موخه. د امریکا بهرنی چارو وزیر وایي منځني ختیځ کې د ماموریت موخه د ایران له اړخه د ترهګرۍ ګواښونو پر وړاندې درېدل دي. خیر راغلی خبري ساعت کې پر دې سربیره نور مهم خبرونه هم لرو. نو هیله ده تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. زه فواد اکبرزی. د افغانستان حکومت وایي د افغان سولې بهیر کې د نړۍ د هیوادونو سیالي تاوان پېښوي. د اجرایي ریاست ویاند وایي د نړۍ د هیوادونو سیالي به د افغان سولې بهیر ستونزمن کړي. له دې سره د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن چین ته تللی دی. بل لوري د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د افغان سولې خبرو په موخه سعودي عربستان ته رسېدلی. د افغان سولې خبرو د غوټې د پرانیستلو لپاره حکومت د سیمې او له سیمې اخوا هیوادونو د سیالیو په اړه اندېښنه لري. کوشش‌های که ایالات متحده آمریکا برای انداخته، کشورهای همسایه افغانستان، همه اینا قابل قدر است. اما در آخر گپ مسئله به شکل جدی وقتی گرفته میشه از طرف مردم افغانستان جدی تلقی میشه که دو طرف در میز مذاکره مقابل هم نشسته و با هم تمام مسائلی که مورد بحث است مورد بحث قرار بده. متاسفانه یک مسابقه هم بین کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه‌ای برای بحث صلح آغاز شده که برای افغانستان و برای کلیت روند زیانبار هم بوده. کشورهای تلاش کردن که زمینه‌هایی را برای طالبان، حضور طالبان و مذاکره با طالبان، دعوت از طالبان فراهم بسازند. د افغانستان د سولې په بهیر کې د ښکېلو هیوادونو د ګټو لټول د دغه بهیر په بریالیتوب کې یوه بله اندېښنه ګڼل کېږي. از دو جهت خطرناک است. یک کشورهای مختلف ممکنه در این پروسه منافع خودشان دنبال بکنن که متاسفانه منافع ما افغان‌ها را متضرر خواهد ساخت. دوم عدم هماهنگی ولو با حسن نیت هم صورت بگیره پروسه را مغلق‌تر می‌سازه و طویل‌تر. په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی هند ته له سفر وروسته چین ته تللی او د هیواد ملي امنیت سلاکار چین ته له سفر وروسته د افغانستان د سولې په هکله د خبرو په موخه سعودي عربستان ته رسېدلی دی. قرار است مشاور امنیت ملی کشور در سفر به عربستان سعودی با مقامات ارشد این کشور در مورد همکاری‌های مشترک میان دو کشور بحث و تبادل نظر کنند. امریکا، پاکستان، ایران، روسیه، چین، سعودي عربستان، هند، قطر او متحده عربي امارات هغه هیوادونه دي چې په یو ډول د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په بهیر کې رول لوبوي. خو افغان حکومت د سولې په خبرو کې پر خپل مالکیت او مشرۍ ټینګار کوي. په دې اړه د بحث لپاره د ولسي جرګې د شکایاتو د کمیسیون مشر
عبیدالله برګزي ته مننه وکړه. برګزي صاحب ډېر ښه راغلاست خپرونې ته. شکر خیر اوسه. که پیل دې وکړو چې د سولې وروستۍ هڅې ته څنګه ارزیابي کوئ او هغسې چې د افغانستان د حکومت د چارواکو اندېښنه ده چې ګواکې ځینې د نړۍ هېوادونه به هغه خپله سیالي دلته وپالي او افغانستان به قرباني شي. ستاسې ارزونه څه ده په ټوله کې د سولې له بهیر نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تا ته او ستاسې د تلویزیون تخنیکي همکارانو، لیدونکو او اورېدونکو د افغانستان په داخل او خارج کې زما ورونو خویندو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. ما مخکې هم پر دغه میز ویلي و چې یو شین څراغ چې د امریکا د خوا څخه دی افغانانو ته هغه دغه دی چې ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد چونکې مسلمان دی، افغان دی او د افغانانو په کلتور، کلچر، عنعنات هم پوهېږي او د همسایه ملکو په چلو، فریبو، استخباراتو په مداخلو هم پوهېږي. په دې کې هیڅ شک نشته وخت کې چې زموږ خپل مدیریت ضعیف وي. ما څو واره دا خبره کړې ده، هغه وخت به موږ دا ګیله کولی چې زموږ خپل په داخل کې زموږ مشرانو، زموږ ملي مشرانو، سیاسي احزابو مشرانو، زموږ جهادي مشرانو او زموږ دواړه ډاکټر صاحبانو یو ملي اجماع دلته درلودی پر دا خپل پرابلم او پر دا خپل استراتیژي باندې سرکشنستی. ګوره جناب کرزی صاحب، جناب ډاکټر صاحب غني، جناب ډاکټر صاحب عبدالله، جناب استاد صاحب، جناب حکمتیار صاحب، جناب خلیلي صاحب و محقق صاحب، جناب صلاح الدین رباني، جناب قانوني صاحب اسماعیل خان او د دې سره په څنګ کې جناب حضرت صاحب د پیر صاحب زوی، دغه خلک یعنې دوی له اقل د یوې ورځې دپاره دوی د افغانستان پر دغه غمیزه باندې سره کښېنستل دي. که دوی سره کښېنستو د دې خبره یوه سوه بیا نو هر چا ته ویلی سي چې ته څوک یې چې ته زما پر سرنوشت زما په غیابت کې خبرې کوې. وخت چې دوی خپله تر اوسه سره پاشل دي، د دوی خپل اجنډا تر اوسه یوه نه ده. البته ټوله صلح غواړي اما فکرونه مختلف دي، نظرونه مختلف دي. د افغانستان ملي ګټو ته باید ټوله تر خپلو شخصي ګټو ترجیح ورکړي. فکر کوئ چې وخت نه وخت موږ تاسو چې ګورو کله کله د لیدنې سره کیږي ولسمشر غني سره، یعنې فکر کوئ چې د دغو ټولو اشخاصو او افرادو د فکر یو کېدل اسان کار دی؟ بالکل اسان کار دی. دا ګوره ته دا پاکستان ته وګوره، پاکستان کې چې داسې یو ملي مسله راسي ټول سره کښېني، بیا نو د دوی شعار دی وایي سب سے پهلے پاکستان. دوی سره کښېني، جلا جلا سره کښېني، اما داسې یو ځای پر یو میز ټول دا کسان چې ما در یاد کړو دا نه دي سره کښېنستلي چې د افغانستان پر باب تصمیم ونیسي او بیا پاکستان ته هم خپل خبره وکړي، ایران ته هم وکړي، سعودي ته هم وکړي، امریکا ته هم وکړي، روس چین. یو شی خصوص چې اوس منطقي او فرا منطقي اجماع ان قریب جوړه دې دپاره چې په افغان کې صلح وسي. خو زه په یو ځای کې تشویش لرم چې ولې په دې ټولو مجالسو کې د افغانستان حکومت مستقیما دخیل نه دی، ولې په دې ټولو خبرو کې د افغانستان د نظام نمایندګي هلته نشته، ولې طالبانو سره په هر مجلس کې د افغانستان د نظام هم یو څوک نشته. دا خو ډېره ښه خبره ده. یعنې طالبان وګوره په دومره حالات کې چې 19 کاله وجنګېدل، 19 کاله د مځکې و د اسمانه سناټو او امریکا ټول پر وچلېدل، په لکو خلک یې شهیدان سوه، په لکو زندانیان سوه. د هغه سره باوجود د دوی یوه قومنده ده، یوه خبره ده، یوه فیصله ده. اما دلته چې دا خوا نظام بولي، دلته چې دا خوا سیاسیون بولي، تر اوسه پورې دوی په دې نه دي توانېدلي چې دوی یوه خبره وکړي ورسې د خپلو طالبانو ورونو سره کښېني. دا تشویش زه خپله لرم چې ولې اما زه د پاکستان خو به خپلې ګټې پالي، امریکا به خپلې ګټې پالي، عربان به روسان به خپلې، موږ څه ولې خپله لاره ورکه ده؟ موږ خپلې ګټې نسو پاللی. اوس اندېښنه هم دا ده د افغانستان حکومت سره چې د نړۍ دغه هېوادونه چې خپلو سره سیالي لري دوی به خپله سیالي لکه تاسو چې ویل وپالي او افغانستان به پکې یو وسیله شي. فکر نه کوئ دلته د افغانستان حکومت ته داسې یو پالیسۍ ته ضرورت دی چې قرباني نه شي څوک استفاده ونه کړي؟ دا ځای د تعصب دی او د تشویش دی او تشویش ایجادیږي. په دې کې هیڅ شک نشته چې خدای نخواسته دلته د شرق او د غرب سیالي لکه په سوریه کې، لکه په یمن کې، لکه په عراق کې، لکه په نورو ځایو کې یو ځل بیا د سره شروع نشي. 40 کلنه بدبختي او جنګ مو تېر کړی دي، خلک سخت خسته دي. زما غوښتنه دا ده چې سر د سبا دواړه ډاکټر صاحبان، جناب کرزی صاحب، جناب حکمتیار صاحب، جناب استاد صاحب، دا ټوله مشران چې ما یاد کړو، دا ټول باید ډېر ژر سره کښېني، یو واحد پلان پر یو واحد استراتیژي کار وکړي چې بیا نو پاکستان هم پوه سي چې افغانان اوس یو سوي دي، بیا ایران هم پوه سي چې افغانان یو سوي دي. چې بلې د افغان جګړې او د افغانستان د کړکېچ د دې ځینې باورونه دا دي چې دا اړخ بهرنی دی تر څو چې په بهر کې داسې په دې کې هېڅ شک نشته. دغه جنګ چې دی دا اوس 19 کلن جنګ چې دی دا جنګ د امریکا دی، دا مطلق د امریکا دی.
په دې جنګ کې نه په اوله کې په ابتدا کې نه د روس لاس فکر نه کوي حال د هغوی په لاس کې دی چې باید حل یې دوی امریکا خوا دې و شروع کړی د امریکا اصلا و شکست خوړلی دی دا یو بیني خمیري د وړو پزه ځان ته پیدا کوي چې اوس دوی یو صلح جوړه راولي او دوی ووځي نو کورنۍ اجماع دا ګټه کولی شي چې هغه د افغانستان نمایندګي او د خبرو مشرتوب دا خپله د افغانانو په لاس کې واقع د افغانانو په لاس کې خو زه وایم په دغسې یو حالت کې د افغان زموږ سیاسیون نه دي ناست زموږ کېدای سیاسیون شته چې ایران تر خپل ګران افغانستان ورته معظم و معتبر دی پاکستان ورته معتبر دی عربان ورته معتبر دی امریکا او انګلیس و روس و چین و هند ورته معتبر دی زه افسوس کوم پر دغه سیال باندې که زه د دوی پر ځای سم زه به خودکشي وکړم زه پر دوی ټولو باندې غږ کوم چې لطفا تر خپلو شخصي ګټو تېر سي ملي ګټو ته ترجیح ورکړي یو ټکی دا شو چې په کور دنده یو اجماع جوړه شي او دغه تاسو کسان نومونه چې یاد کړل ټول سره یو ځای شي یوه خبره جوړه کړي بله مسله د طالبانو د خوا نه د افغان حکومت د پلاوي سره د سولې په خبرو باندې خبرې نه کول او دوی سره نه کېناستلې هغوی تل ټینګار همدا کړی چې دوی د بهرنیانو سره کیني یو طالبان وایي زما مشکل جنګ د امریکا سره دی زما نظام امریکا چپه کړی دی زه شهید کړی امریکا یم بندي کړی امریکا یم امریکا دغه ځای راغلی ده په ما ملامته کړې ده او چې ملامت هم ده دا خبرې خو پر ځای ده بل طالبان وایي تاسو در اوسه په خپله کې نه سره جوړ نو زه څه ضرورت لرم د کوم ګروپ سره کښېنم د کومې ډلې سره کښېنم خو زه بیا وایم یو ځل بیا خپل پر دا خبره تاکید کوم که افغانان یو ملي اجماع ولري او خپلو ملي ګټو ته ترجیح تر شخصي ګټو ورکړي بلکل بله لاره نه لرو او که دا لاره نه وي هر څوک هر دولت خپل دولت د ملي ګټو دپاره کار کوي نه د افغانان وبخښئ بارګزی صاحب چې وخت کم ډېره مننه د ولسي جرګې د شکایتو د کمیسیون مشر عبیدالله بارګزی هرکله راشي ډېره مننه او درنو لیدونکو د خبرونو دا له 2 میاشتو او 15 ورځو ځنډ وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن د کابل او د کوچیانو د حوزې د ولسي جرګې ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر وایي د ولسي جرګې ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان کې د ځنډ لامل تخنیکي ستونزې او د کارکوونکو د کارونو سوکواله د ټاکنو خپلواک کمیسیون اجمل رحمانی عبدالقیوم خیرخواه فدا محمد الفت صالح جاوید جیهون رمضان بشردوست خاناغا رضایی امیر گل شاهین غلام حسین ناصری محمد جان احمدی علاگل مجاهد امان الله گذر سید محمد محمدی خان محمد وردک میر افغان صافی اجمل گلاب احمد ضیا عظیمی شینوزاده عبیدالله کلیمزی وردک توفیق وحدت حفیظ الله جلیلی محمد فرهاد صدیقی انور خان اوریاخیل حاجی زړګی حبیبی حبیب رحمان سیاف نجیب الله ناصر فاطمه نظری مرسل نبیزاده شینکی کړوخیل روبینا جلالی فوزیه ناصریار مریم سما سلیمه نیکبین زهره نورزی او نظیفه زکی د کابل ولایت ولسی جرګې ټاکنو د پایلو لومړني ګټونکي اعلان کړل از میان 804 کاندید کابل فقط 33 نفر برنده می شود. سائرین هرگاه مشکلی داشته باشند به کمیسیون شکایت مراجعه کنند و از طریق قانونی حقوق خود را مطالبه نمایند. لا بل خو څارونکو بنسټونه د کابل د لومړنیو پایلو په اعلان کې د 3 میاشتني ځنډ لامل د نن په دغه کمیسیون کې د ستونزو لامل بولي. موضوعاتی است که متاسفانه ریشه تکنیکی و برچسب طرز العمل یا شیوه کار نداره با خود که ما او قضایا را در قسمت تأخیر و یا تعطیل از این پروسه داشته باشیم. بحث کلش ارتباط میگیره فعلا به فرمایشات و در عین حال به سلیقه ها و ای که کمیسیون مستقل انتخابات متاسفانه که شکار مصلحت ها شده در داخل خود کمیسیون مصلحت ها میتونه که مصلحت های بسیار مضر باشه. د افغانستان د خلکو د فرد څخه معذرت او بخښنه غواړو چې نتایج د ډیرو مشکلاتو چې کیدای شي زمونږ د توان څخه وتلی و د هغې په وجه باندې په تاخیر اعلان شو. همدارس د ټاکنو خپلواک کمیسیون شوازیر ترخیل حبیب رحمان افغان میرویس حسین خیل ننگیالی لونگ پرویز عربزاده حیدرجان نعیمزوی رسول خان کوچی حمید احمدزی مریم سلیمان خیل او فرزانه کوچی د کوچیانو حوزې د ګټونکو په توګه اعلان کړل. اجرایي رئیس عبدالله د ټاکنو پر خپلواک کمیسیون له دې کبله نیوکه کړې چې د ولسي جرګې ټاکنو له مهالویشه یې سرغړونه کړې. عبدالله د کنایې په شکل ویلي که د افغانستان د وګړو شمېر د چین د وګړو شمېر هومره وایي ښایي د ټاکنو پایله د قیامت تر ورځې هم اعلان شوی نه وای. اجرایي رئیس زیاتوي د ولسمشر ټاکنو کې د ځنډ لامل هم د ټاکنیزو کمیسیونونو کې ستونزې وي او دې برخه کې د سولې خبرو په څیر کومه سیاسي موضوع اغیز نه لري. اجرایي رئیس د وزیرانو شورا په غونډه کې د ټاکنو کمیسیون پر ټاکني کار نیوکه کوي.
انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 بود. یک کس تبصره کرده بود که اگر نفوس افغانستان به اندازه نفوس چین می بود دیگر نتایج انتخابات در قیامت اعلان می شد. متاسفانه که انتخابات پارلمانی هم با مشکلات مواجه شده. د قانون مخې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د ولسي جرګې ټاکنو وروستۍ پایلې څو اونۍ وړاندې اعلان کړې وای، خو کمیسیون تر اوسه نه توانېدلی چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. تأخیراتی که در اعلان نتایج ابتدایی و نهایی از طرف کمیسیون مستقل انتخابات صورت گرفته، میزان نگرانی مردم افغانستان بیشتر از زمان دیگر شده. څارونکي بنسټونه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مهالویش د نه پلي کېدو له امل مالي فساد بولي. اطلاعات و اسنادی که به دسترس ما قرار گرفته، کمیسیون غرق در فساد مالی و فساد اخلاقی هست که این دلیل عمده تعویق انتخابات هست. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مهالویش نه عملي کېدل د تخنیکي ستونزو له امله بولي او له څارونکو بنسټونو او دغه رسولو کسانو چې د ټاکنو په تړاو نیوکې کوي غواړي چې خاص نادري عالیه او قضایي ادارو ته دې وسپاري. هر څه چې دوی لري مستند دی باید مجرا چې قانوني مجرا قانوني ادارات چې لوی څارنوالي او عدلي ارګانونه دي هلته باید وسپاري. تر دې وړاندې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش هم د ټاکنو کمیسیون پر پښه نیولي کار نیوکه کړې ده او ویلي دي چې د ټاکنو کمیسیون د خلکو د صبر کاسه ډکه کړې ده. نور خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. بیا هم ښه راغلاست. د کابل پولیس نن د پخواني ولسمشر مرستیال محمد یونس قانوني ساتونکو سره په شخړه اوښتي وو. د پیښې عیني شاهدان وایي پولیسو غوښتل د ښاغلي قانوني د موټرو تورې ښیښې سپینې کړي، خو د ښاغلي قانوني ساتونکو د پولیسو د کار سره مخالفت کړی. یونس قانوني ته نږدې کسان ټولنیز ته ویلي ښاغلي قانوني خپل دا ساتونکي د نورو څېړنو په موخه د لوړپوړو چارواکو د ساتنې ریاست ته استولي دي. د کورنیو چارو وزارت امر کړی دی چې پولیس دې په پلازمینه کې له کومې استثنا پرته د موټرو تورې ښیښې پاکې کړي. خو د کابل ښار د 11مې حوزې په دې برخه کې پولیس د پخواني ولسمشر د مرستیال محمد یونس قانونی له ساتونکو سره په نښته کې ښکل کېږي. امروز ما دیدیم اینجا زورگی را کلش فایل میکرد، کلش سلاح کشیده بود فایل میکرد، باریگاردای یونس قانونی بود. خود وزیر صاحب پاک نکنه، خود وکیل صاحب پاک نکنه، پلیس پاک نکنه، سردهک از تبدیل کرده میتونه. محمد یونس قانونی ته نږدې کسان ټولنیز ته وایي چې د ښاغلي قانوني دغه ساتونکی د جګپوړو چارواکو د ساتنې په ریاست پورې اړوند و او کله چې ښاغلی قانوني له دې پیښې خبر شو خپل دغه ساتونکی د څېړنې لپاره دغه بنسټ ته ولېږه. هر هغه څوک چې قانون نقض کوي او هر هغه څوک چې د قانون پر وړاندې ودرېږي پر هغوی باندې به قانون هرومرو تطبیقیږي. دغه موضوع هم چې نن رامنځته شوې د پولیسو تر تعقیب لاندې ده چې جزئیات به وروسته له تاسو سره شریکو. د کورنیو چارو وزارت دغه امر په داسې وضعیت کې ورکړل شوی دی چې تر دې وړاندې هم د دغه راز کار لپاره ګامونه پورته شوي دي خو مثبته پایله یې نه ده لرلې. اوس به ولیدل شي چې د کورنیو چارو وزارت د دغه امر پایله به څه وي. یو ځل بیا هم لنډه دمه کوو. 15 ورځې نور وخت هم شته چې د ولسمشرۍ ټاکنو ته نوماندان خپل ځانونه ونوموي، خو لا هم ځینو ګوندونو او سیاسي ډلو خپل ټاکنیز ټیمونه نه دي اعلان کړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د یو ټاکنیز ټیم د رامنځته کولو په اړه د بحثونو د دوام خبره کړې او ویلي دي چې د نوملیکنې تر ورځې ټاکنیزو ټیمونو کې د بدلون احتمال شته. د اجرایه ریاست ویان بیا وایي ډاکټر عبدالله لا هم د ولسمشرۍ ټاکنو ته د نوماندۍ په اړه پرېکړه نه ده کړې، خو لیواله ده چې دا ځل له شپږو کسانو سره ټاکنیزو مبارزو ته راووځي. د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر پای ته رسېدو ته 15 ورځې پاتې دي، خو تر اوسه یو شمېر مطرح ګوندونو په ولسمشرۍ ټاکنو کې د ګډون په موخه خپل دریځ نه ده اعلان کړی. تا زمانی که یک تکت تکمیل نگردد و ثبت نام نکند هر لحظه احتمال تغییر در آن وجود دارد. د اسلامي جمعیت مشران هم ظاهرا کومې پایلې ته نه دي رسېدلي. د اجرایه ریاست ویان وایي اسلامي جمعیت به ډېر ژر په دې اړه خپله پرېکړه اعلان کړي. ما به این باور هستیم که موجودیت ریاست اجراییه در ساختارهای بعدی میتونه که مشارکت فراگیرتر و ثبات سیاسی را در افغانستان تضمین بکنه.
د ملي جنبش ګوند مرستیال وایي جنرال دوستم به دا ځل په خپله په ټاکنیزو ډلو کې د مرستیال په توګه ګډون ونه کړي خو د دې ګوند یو غړی به معرفي کړي. مامون سیبوال این بار تصمیمشان به این است که بار یک از کاندیدای تاثیرگذاری که تفاهم توافقشان که انجام بیابه باز یکی از شخصیت‌ها و کادرهایشان به معرفی میگیره به معاونت اول. د کریم خلیلي په مشرۍ وحدت اسلامي ګوند هم له جنبش ګوند سره موافقه کړې چې په ګډه له یوې ټاکنیزې ډلې ملاتړ وکړي. ما با جنبش ملی اسلامی افغانستان توافق کردیم که یک جای میریم، با جناح‌های دیگه هم فعلا مشغول رایزنی هستیم و به زودی انشالله موقف ما روشن‌تر خواهد شد. له بلې خوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي یو شمېر خپلواکو نمایندانو هم د نوملیکنې لپاره تیاری نیولی دی. مطابق تماس‌هایی که شمار از شهروندان به شمول آقای زلمه رسول، آقای فرامرز تمنا و چهره‌های دیگی تماس‌هایی داشتن که در تا آخری هفته به خاطر انتخابات رئیس جمهوری ثبت نام نمایند. از خاطر منافع ملی افغانستان انجام دادن. که څنګه ولسمشر غني او د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر او یو شمېر نورو سیاسي څیرو د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره تیاری ښودلی خو تر اوسه یې ټاکنیزې ډلې نه دي اعلان شوي. یو ځل بیا هم لنډه دمه کوو. به هم ښه راغلاست. په هرات کې ټاکنیزو شکایتونو ته د رسیدنې کمیسیون په دغه ولایت کې 14.5 رای باطل اعلان کړي. د هرات د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون مشر وایي د دې شمېر رایو باطلولو سره هغه 2 تنه نوماندان له نوملړه لرې شول چې د بریالیو نوماندانو په لومړني نوملړ کې راغلي وو. په هرات ولایت کې څه باندې 14,000 رایو باطلېدل. په هرات کې ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون دفتر وایي د ټاکنیزو شکایتونو له څېړلو وروسته د دغه ولایت 14,500 رای باطل شوي دي. محلات هم مکمل باطل شده که حدودا فکر کنیم 11 محل است که باطل شده. جمله شده هارای محلات باطل شده 2039 رای می باشه که مجموعاً در شهر هرات 14,461 رای باطل شده. په بیا شمیرل شویو صندوقونو کې د رایو زیاتېدل، د بیا شمیرلو د تقلبي فورمو برابرېدل او په خیالي محلونو کې د رایو زیاتول د رایو د باطلېدو اصلي لاملونه بلل شوي دي. استفاده از مهر و تاپه کمیسیون بگیریم، عدم انقاط شدن معیاری اوراق رای دهی و همچنین علامه های مشابه و یا تیک های مشابهی که استفاده شده بود و وجود محلات خیالی که اینو هم تشخیص شد. د دغو رایو له باطلېدو وروسته 2 تنه هغه نوماندان چې د ولسي جرګې په لومړي نوملړ کې شامل وو نومونه یې ترې لرې شوي دي. یک نفر از خانم‌ها و یک نفر از آقایان بعد از او معلوم میشه که شکایت استناف‌خواهی شدن در حقیقت اگر تصامیم ما تایید میشن در مرکز کمیسیون مرکزی ما با انشالله که تغییر امیسته که نفره حذف میشه را پیدا نمیکنه به پارلمان. هرچند تاثیرات آنی خواهد داشت، تاثیرات ابتدایی داره، اما او تاثیرات قابل ملاحظه‌ای که بالاخره او باورمندی که مردم داشتن نسبت به ساختارهای انتخاباتی متاسفانه او باورمندی از بین رفته. د هرات د ولسي جرګې ټاکنو د لومړني نوملړ له اعلان نه کابو یوه میاشت کېږي چې د یو شمېر نوماندانو او خلکو له اعتراضونو سره مخامخ شو. اوس به ولیدل شي چې د هرات د ټاکنو په وروستي نوملړ کې به کوم کسان شامل شي او څومره د خلکو قناعت ترلاسه کولی شي. په پام کې ده چې ډېر ژر به د هېواد لویدیځ کې د ملي اردو په اډانه کې سیمه ییز پولیس د امنیت ټینګښت لپاره دنده پیل کړي. د 200 ظفر قلوردو وایي په سلګونه کسان له نظامي او مسلکي روزنې وروسته د هېواد لویدیځ کې ناامنو سیمو ته د امنیت ټینګښت لپاره استول کیږي. چارواکي وایي د امنیت ټینګښت کې د سیمه ییزو پولیسو رول مهم دی. دا د سیمه ییز پوځ 300 سرتیري دي چې په بېلابېلو برخو کې پوځي روزنه ورکړل شوې ده او ټاکل شوې ده د امنیت د ټینګښت لپاره خپلو سیمو ته ولېږل شي. د 200 ظفر قلي اردو چارواکي وایي دغه ځواکونه د هرات او غور ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې ځای پر ځای کیږي او له سیمې او ځایي خلکو سره د بلدتیا له امله د ناامنو سیمو د امنیت په ټینګښت کې مهم رول لري. از ما که شما در رازی بلد هستین، هم در بازگیر شما بلد هستین، هم در کشک کنو بلد هستین، هم در غور و شرک شما بلد هستین و طولای دیگه که من رفته در کشک کنو جابجا شو هم آگاهی خود داره. تو نیست که شما و در پالی شما مردم پشت سر شما استفاده است، قوم پشت سر شما استفاده است. اگر شما خواسته باشین مردم جلب بکنین بسیار مردم با ما یک جای میشه. 100% وضعیت تغییر میکنه. البته دلیل شامی است که یا چون هنوز مناطق هستن
به تمام نهرازی آشنا هستند، با مردم آشنا هستند، میتونن که از هر طریق کار بگیرن تا بتونن که به توانای نیروی امنیتی بیافزاین. دغو سرتیرو له بهرنیو سلاکارانو او کورنیو پوځیانو نه څه باندې 3 میاشتې پوځي روزنه ترلاسه کړې. پوځي چارواکي ټینګار کوي چې دغه سیمه ییز ځواکونه د طالبانو د ځپلو توان لري. معلومات عمومی درباره ماین‌ها، مواد منفلق ناشده، کار عملی در اراضی بالای پسلو و قطب‌نما دروز رهبریت که توسط مشاورین خارجی در کمپ ارینا تدریس گردیده و غیره، تکتیک هایی که مربوط به عملیات الا قدمه طلایی می باشد تدریس شده است. دغه تازه د سیمه ییز سرتیري ټینګار کوي چې طالبان به خپلو سیمو ته پرې نږدي. به خاطر محیط منطقه خود، به خاطر مردم خود ما حاضریم تا آخرین قطره خونمان رو برای وطنمان بدیم و از وطن خود دفاع کنیم. به اردوی منطقه‌ای آمدیم، از شرک هستیم، خدمت میکنیم به مردم از ما چشم درا هستن. و دشمن هم دعوت میکنیم اگر بیامدن همراه ما بشستن و صلح آمد کسی اگر نمد باز ان شاء الله اونها میذاریم، نیست نابود میکنیم، از منطقه بیرون میکنیم. موږ به دوی نیست نابود کوو. دا منافقین چې راغلي دلته موږ افغانان فریب ورکوي، موږ افغانان ته فریب ورکړی دی، موږ به دا خلک نیست نابود کوو. د سیمه ییز پوځ د سرتیري د امنیتي ځواکونو ترڅنګ د خپلو سیمو د امنیت د ټینګښت مسؤلیت پر غاړه لري. د طالبانو د بریدونو په مخنیوي او له حکومته د ولسوالیو د خلکو په ملاتړ کې د دغو ځواکونو رول مهم بلل کیږي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پخوانی وزیر عبدالرزاق وحیدي د لوی څارنوالۍ لخوا محکمې ته معرفي شوی. لوی څارنوالي وایي پر ښاغلي وحیدي د اختلاس او خیانت تور دی، خو ښاغلی وحیدي وایي حکومت د بې باوره سندونو پر بنسټ دی تورن کړی. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي پخوانی وزیر عبدالرزاق وحیدي وایي هغه مال چې د مالیې وزارت مرستیال و د خپلې دندې له لایحې نه د سرغړونې په تور د حکومت له لوري محکمې ته راوبلل شو. لوی څارنوالۍ تر دې وړاندې ښاغلی وحیدي د مخابراتي خدمتونو د مالیې په راټولولو کې د فساد او د غرض ناقانونه ګمارنو په تور محاکمه کړ، خو ښاغلي وحیدي ته برأت ورکړل شو. اینا میگن که شما لایحه وظایفتان را به درستی اجرا نکردین، در حالی که من میگم اون لایحه وظایف مربوط به من نیست و لایحه وظایف من یک صفحه نیست. لایحه وظایف من حداقل 17 صفحه است که او 17 صفحه را ما برشان دادیم، اما اونا قبول نمیکنن، میگن این لایحه وظایف شماست. برخورد سیاسی باید نباشه، برخورد عقده‌ای باید نباشه در داخل افغانستان بالای کسایی که قسم اتهامات میشه و همچنان این موضوع باید ثبوت شود. لوی څارنوالي تاییدوي چې د ښاغلي وحیدي دوسیه محکمې ته لیږل شوې ده، خو په دې تړاو جزئیات نه ورکوي. هلمند کې یوه 30 کلنه میرمن له کورني تاوتریخوالي ستړې شوې. د دې میرمن نوم فاطمه دی او د هغې غوښتنې لپاره د هلمند د ښځو چارو ریاست ته ورغلې. وایي هره ورځ یې خاوند وحي ډبوي. په هلمند کې د ښځو د حقونو فعالان وایي د هلمند ناامنو سیمو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي باندې اندېښنه لري. په همدې حال کې د هلمند د ښځو چارو ریاست وایي د سږني لمریز کال له پیله تر اوسه 72 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې ورسره ثبت شوي دي. عبدالله حمیم ریپورټ راستولی. 30 کلنه فاطمه د هلمند ولایت اوسیدونکې ده. فاطمه وایي خاوند یې وهل ډبول ورسره کوي. فاطمه د کورني تاوتریخوالي علت د خپل خاوند د بیکارۍ له امله بولي او وایي له هغه وروسته چې خاوند یې بیکاره شوی دی له نوموړي سره تاوتریخوالي کوي. از اول زندگی امرای من تو ظلم کرده، لطکوب میکنه، همیشه هر وقت میزنه. فاطمه چې د کورني تاوتریخوالي له امله ځورېږي وایي اوس یې د ښځو چارو ریاست ته مراجعه کړې ده تر څو په دې اړه ورسره مرسته وکړي. گفته بود اگر تو به این خانه باشی من تو قطعه قطعه میکنم، گوشتای نمک زده میخورم. 3 روز است که به خانه همسایه پناه بردیم، او را از شاوریم پوت. پر همدغه مهال د ښځو د حقونو یو شمېر پالانې د یاد ولایت په نامنه سیمو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرېدو په اړه سخت اندېښنه لري. په ولسوالیو کې تاوتریخوالي ډېر دی. مثلا که موږ دغه لیرې ولسوالي چې یعنې د طالبانو په لاس کې ده، نو هلته خو نه مکتب شته نه کار شته نه، یعنې د ډېرو مشکلاتو سره د زموږ خوندې مخامخ ده. فزیکي تاوتریخوالی خو ډېر زیات دی چې ښځې ورته لاسرسی نه لري، خصوصا په کلیو بانډو کې لرې پرتو سیمو کې هلته دا شیان ډېر دي او هغوی نشي کولی چې دا ثبت او راجستر کړي.
که څه هم د ښځو چارو ریاست په یاد ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمېدو وایي، خو په خبره بیکاري، ناوړه دودونه، په کم عمرۍ کې د نجونو ودونه هغه عوامل دي چې د ښځو پر وړاندې باندې تاوتریخوالی رامنځته کوي. اکثر قضایا د هغه خشونتونو څخه دي چې په کورنۍ کې د بیکارۍ له وجې څخه د اقتصاد د ضعف د وجې څخه وهلو ټکول دي پر خویندو باندې، او اکثر هغه ارمغان چې د همسایه ولایاتو څخه موږ ته زموږ ورونه راوړي دي چې معتادي ده، د معتادي مرض دی، خاوندان یې طبعا احتیاط دي او د پیسو غوښتنه کوي خپل د میرمنو څخه، بیا نو خپل میرمنې وهي وټکوي. دغه اندېښنې پر داسې مهال پیدا شوي دي چې په روان لمریز کال کې تر دې مهاله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اووه پیښې د یاد ریاست له لوري ثبت شوي دي. په هرات کې 350 بې ځایه شویو کورنیو باندې د حکومت لخوا مرسته وویشل شوه. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي پر دې کورنیو له څېړنې او بایومټریک وروسته مرسته ویشل شوې. له دې سره بې ځایه شوې کورنۍ د بایومټریک په بهیر او د مرستو د ویش په بڼه باندې نیوکه کوي. د لومړي ځل لپاره له هغو بې ځایه شویو سره چې له بېلابېلو ولایتونو هرات ولایت ته کډه شوي د دولت له بودیجې نغدي مرستې وشوې. څه باندې 350 بې ځایه شوې کورنۍ له ارزونې او بایومټریک وروسته دغه ځای ته د مرستې لپاره ورغلي دي. موږ د خوشحالۍ په خاطر باندې راغلي یو او ډېره ناامني مالته وه. موږ په دا خاطر دلته راغلي یو، خو زموږ سره غواړي چې د دولت څخه کومکونه زموږ سره وسي د یخو او د سرپناه دپاره او د مواد غذایي دپاره. زموږ سره کوم کومکونه چې سوي دي، زما سره خپله چې راغلی یم د 4-5 میاشتې کېږي، د یوې بوجۍ اوړه را سره کومک سوی دی او 9,000 افغانۍ سوي دي. پر برابر د کومک دغه کومک چې موږ ته راکړي، موږ عاجل مریضان لرو، در به دره ټوکر ټوکر خیمې راکړي وې، دغسې دا اوس ما خپل نوم پاته دی په خیمو کې، په 9,000 روپو کې پاته دی. داسې دې نه کوي چې مقصد لکه هغه سروې چې راله او دا ډول موږ مستحقه یې پرېښوله، هغه چې نه و مستحقه هغو ته یې ورکړه. اخوا داسې کورنۍ هم شته له دې سره چې څو ورځې په بېلابېلو ادارو کې د نوملیکنې لپاره سرګردانه وو، خو له دغو مرستو نه دي برخمنې شوي. دا کورنۍ څه موده وړاندې له ایرانه راایستل شوي او د ژمي په سړه هوا کې په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي، خو له ډېرو هڅو سره یې مرستې نه دي ترلاسه کړي. حالی که در اشتککایم در یک زیر خیمه زندگی میکنم، خواهر بخاری ندارم، چوب ندارم، فرج ندارم، کمپل ندارم که از شب که امریکا به یخی گریان میکنه تا صبح مادرم. به خاطر هم از زیر پایشان میرا چیزی ندارم، به خاطر خوردی خوراک پول ندارم که برای که میرا چیزی بخرم که برای اولادکایم. 2 روز هم گشنه خواب میشن، 1 روز هم گشنه خواب میشن. اخوا د هرات د کډوال او راستنیدونکو چارو ریاست وایي بې ځایه شوې او راستنې شوې کورنۍ د یوې منظمې سروې له مخې په دغو مرستو کې شاملېږي. ما با تصمیمی که با سازمان‌های ملل متحد گرفتیم قرار شد که همه از اینا بایومتریک بشن، شناسایی بشن، که خوشبختانه این روند بسیار موفق بود و ما تانستیم افراد زیاد که فرصت طلب بودن یا مشکلات اقتصادی داشتن، خود با بیجا شده یک جا کرده بودن، از اینا جدا بسازیم و هم کمک برای مستحقین واقعی متاثر از خشکسالی و ناامنی برسانیم. د وچکالۍ او ناامنیو له امله کابو 18,000 کورنۍ له شاوخوا ولایتونو څخه هرات ته کډه شوي او ډیری دا کورنۍ په خیمو کې په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. د خبري ساعت دوام تر لږ ځنډ وروسته. بیا هم ښه راغلاست. په بلخ کې د افغان ماشومانو یو بنسټ وایي د سړک غاړې ته په درنو کارونو د بوخت ماشومانو برخلیک ته اندېښنه لري. د ماشومانو د دغه بنسټ مشر وایي د سړک غاړې ته په درنو کارونو بوخت د ماشومان له زده کړو بې برخې دي او ځینې ځورول کېږي هم. د افغان ماشومانو د بنسټ مشر زیاتوي د مګړۍ په مزار شریف کې شاوخوا 1000 تنه ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. د افغانستان د ماشومانو بنسټ په بلنه په لسګونه ماشومان د مزار شریف په یو هوټل کې راټول شوي ترڅو د خندا نړیواله ورځ ولمانځي. د دې بنسټ مسؤله وایي یو شمېر کارګرو ماشومانو هم په دغو مراسمو کې ګډون وکړ. ډیری دا ماشومان چې له زده کړو بې برخې دي وایي له بېوزلۍ او ځورونو سره مخامخ دي. کودکایی که کار شاقه میکنن چون از لحاظ روحی آسیب میبینن، چه از نظر حتی ما متاسفانه در سربایی ما متوجه شدیم که اینا باعث آزارهای جنسی هم صورت میگیره از اینا. مسلما اینا آینده سازای کشور هستن، ستون کشور هستن. یکی که در آینده اینا چه ضررهایی را میتونه در جامعه یا اجتماع برسانه، اینا
دیگه من فکر میکنم که مشخص هست و جای نگرانی خیلی زیادی هست که این طفلا در سرک‌ها رها شده. ډیری دغه ماشومان په ناسمو شرایطو کې ژوند کوي. یو شمېر یې د کورنیو د اړتیاو برابرونکي له لاسه ورکړي او اوس کار کولو ته اړ شوي دي. ما گرد روزه رنگمالی میکنیم، پدرم کار نمیتونه، کمرش اوگار است، موتر زده. خودم به خاطر یک لقمه نان اینجا بودرنگی میکنیم، درس هم میخونیم، به خاطر کوشش کنیم که دوانده شو. میخواهم در آینده صلح باشد، جنگ و خشونت نباشد، پدرام برادران شهید نشوند. 11 کلنې لطیفې مرادي یو کال مخکې خپل پلار له لاسه ورکړ او وایي د پلار له مړینې وروسته د زده کړو پرېښودلو ته اړ شوې ده. پدرم خدا بیامرز که مردک، ما چون که پیسه نداشتم کتابچه و قلم چیزا بخرم از مکتب بیرون شدم. ما میخوایم بر این کودکا این ملت باید کمک کنه، چون که بتونن این کودکا بتونن تا مکتب و یا کدام جای دیگه بتونن درس خود را ادامه بدن بخوانن. د افغانستان د ماشومانو بنسټ د شمیرو له مخې د بلخ ولایت مرکز مزار شریف کې څه باندې زر ماشومان په سختو کارونو بوخت دي. اینا در پالی ازی که کار شاقه میکنن، در پالی ازی که اینا یک مقدار امو دستمزد بر فامیل خود معیا میسازن، در پالی ازی اگر اینا آموزش داده شوند، پرورش داده شوند، بر از اینا دیدگاه داده شوند، خیلی کار خوب است. اگر اینا به می شکل تنها در رویای سرک به دست فروشی خود کارهای شاقه ادامه بدن، آینده خوبی نخواهد داشتیم. په دې لړ کې د بلخ د کار او ټولنیزو چارو رئیس هم دا مني چې یو شمېر کارګر ماشومان په دغه ولایت کې له ستونزو سره مخامخ دي، خو وایي هڅه کوي د مرستندویو ادارو په مرسته دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي. او اوس هم له نړۍ د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سعودي عربستان ته رسېدلی. د امریکا بهرنیو چارو وزیر تر دې مخکې څو نور عربي هیوادونو ته هم سفر کړی. د امریکا د ماموریت یوه موخه دا ده چې د ایران له اړخه د ترهګرۍ ګواښونو پر وړاندې ودرېږي. البته په منځني ختیځ کې چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر ویلي دي، ورته مهال ایران وایي د یورانیمو د بډاینې 20 سلنه کار یې پیل کړی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر منځني ختیځ ته د خپل سفر په لړ کې نن سعودي عربستان ته ولاړ. د جمال خاشقجي د وژنې په تړاو خبرې، د ایران اټومي پروګرام او د سوریې او یمن کړکېچونه سعودي عربستان ته د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر دغه سفر چورلیست دی. مایک پومپیو سعودي عربستان ته له رسېدو مخکې وویل چې له سوریې نه د امریکایي ځواکونو وتل به د ایران پر ضد دغه هیواد پر هڅو اغېز ونه کړي. له هغو ترهګریزو ګواښونو سره د مقابلې لپاره هڅې چې له ایران نه راولاړېږي زموږ له واقعي ماموریتونو دي. له سوریې نه زموږ د 2000 سرتیرو ایستل یو تکتیکي بدلون دی، خو زموږ ماموریت هماغه دی. اخوا ایران د یورانیمو د بډاینې لپاره د پرمختللې تګلارې د پلانولو خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې دا کار د ایران له اټومي هوکړې سره په ټکر کې بلل کېږي. سوخت رو 20% رو مطابق سوختای مدرن میسازیم که این مقدار شکلش عوض میشه و راندمان ریاکتور میبره بالا و الحمدلله کارهای اولیه‌اش هم شروع کردیم از نظر طراحی. امریکا متحده ایالاتونه له دې هوکړې وتلي دي، خو ایران دې هوکړې ته پر ژمنتیا ټینګار کوي. او د ایران کارج ښار کې د ایران د پوځ یوه الوتکه تخنیکي ستونزو سره مخ شوې او په پایله کې 15 کسانو ژوند بایللی. الوتکه کې د ټولو سپرو کسانو شمېر 14 تنه و. ایران کې رسنیو ویلي د ایران د پوځ د هوایي ځواک د الوتکې قرغیزستان ته غوښه لیږدوله. او اوس هم د اقتصاد او بیارغونې برخه په راتلونکو 2 کلونو کې په افغانستان کې د هند د منځنیو او کوچنیو پرمختیایي پروژو شمېر څه باندې 440 پروژو ته ورسیږي. د افغانستان د اقتصاد وزیر د افغانستان لپاره د هند د نویو پروژو په اړه ویل چې دا پروژې په افغانستان کې د برابرې پراختیا لپاره مهمې وي. ورته مهال د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس د افغانستان د اقتصاد لپاره د هند مرستې مهمې بولي. هند د هیواد د کرنې، روغتیا او د میرمنو د پیاوړتیا په برخو کې د 10 میلیون ډالرو په ارزښت د خپلو پراختیایي پروژو په درېیم پړاو کې په افغانستان کې 26 نورې پروژې عملي کوي. د اقتصاد وزیر د دغو پروژو عملي کول په هیواد کې د پرمختیایي انډول لپاره مهم بولي. با امضای تفاهمنامه ها ارزش پروژه های منظور شده به 117 میلیون دلار آمریکایی میرسه. تحقق از این پروژه ها بدون تردید
یک سهم در حدود خود در کاهش فقر و به همین ترتیب در ارتقای سطح مسئولیت اجتماعی در کشور ما بازی کرده. به همین ترتیب یک بخش از این پروژه به ظرفیت سازی در داخل وزارت، انتقال مهارت‌های انجینری و اینا اختصاص داشته. لا بل خو اجرای رئیس د هیواد په بیلابیلو پروژو کې د هند مرستې ډېرې ګټورې ګڼي. اینا هر کدامشان همکاری‌های بسیار مؤثر بوده برای افغانستان و برای مردم افغانستان که جا داره که از حکومت و مردم هند تشکر کنه. په کابل کې د هند سفیر د هیواد په بیلابیلو برخو کې د کوچنیو او منځنیو پراختیایي پروژو عملي کېدل د امنیت د ښه کېدو او کاري زمینو د رامنځته کولو لپاره مهم بولي. دا پروژې په افغانستان کې د امنیت له ښه کېدو سره مرسته کوي. په بیلابیلو کوچنیو او لویو پروژو کې چې موږ یې تمویلوو، پراختیایي پروژې لکه لوی او کوچنۍ لارې او یو شمېر نورې پراختیایي پروژې چې له خلکو سره مرسته کوي پکې شاملې دي. د اقتصاد وزیر وایي په تېر یو کال کې د هیواد په یو شمېر سیمو کې د هند په مرسته بیلابیلې پروژې عملي شوي او ټاکل شوې د 1400 هجري لمریز کال تر پایه 430 لوی او کوچنۍ پروژې په افغانستان کې د هند په مرسته عملي شي. که څه هم د تیر نړیوال سازمان پر بنسټ تر اوسه څه باندې 3,000 تجارتي موټرې افغانستان ته راغلي، خو په مقابل کې افغانستان یوازې 40 جوازونه خپل کړي او پر مټي توکي صادر کړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي تر اوسه چې کومې موټرې د تیر سازمان په اډانه کې افغانستان ته راغلي د ترانزیت په شکل قزاقستان ته لیږدول شوي دي. ورته مهال د ترانسپورت وزارت معین وایي د تیر سازمان د مقررې په جوړېدو سره به د توکو صادرات هم زیات شي. تر دې مهاله د بیلابیلو هیوادونو د توکو څه باندې 3000 موټره د تیل د سیسټم په اډانه کې هیواد ته راغلي او درېیم هیواد ته ترانزیت شوي دي. خو افغانستان تر اوسه د تیل سیسټم له شته شرایطو نه په کمې ګټې اخیستنې سره توانېدلی دی چې د خپلو توکو 40 موټر د تیل سیسټم په اډانه کې نورو هیوادونو ته صادر کړي. هم ادارات ماشینایی دارن و تجربه کردن و حال هم برشان در بخش سکتور خصوصی کمپانی ترانسپورتی مجهز داریم. امید هست رای لاجوردم یک تجربه خوبی بود برای ما. دیگه امید است که اموال ما به شکل بسیار نرمال و عادی از طریق سیستم تیر مثل سایر صادرات و واردات ما ادامه پیدا بکنه. د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي ټاکل شوې ده د همدې اونۍ په ترڅ کې د افغانستان د صادراتي توکو جوپه چې جامې او طبیعي بوټي پکې شامل دي قزاقستان او چابهار ته ولیږدول شي. د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي چې اوس مهال د سوداګریزو توکو د لیږدولو په موخه شاوخوا 11 شرکتونه د واټ په نړیوال سازمان کې ثبت شوي دي. د دغه وزارت مرستیال وایي چې په دغه وزارت کې د اسانتیاوو د رامنځته کولو په موخه د تیر د جواز د ورکړې مقرره جوړه کړې ده. کارهای دیگری که به خاطر رشد سیستم تیر در افغانستان صورت گرفته مقرره سازمان تیر است که از طرف وزارت ترانسپورت تدوین شده به وزارت عدلیه فرستاده شده. اوس مهال شاوخوا 50 هیوادونه د تیر کنوانسیون غړیتوب لري. افغانستان په 2013 کال کې په دغه کنوانسیون کې خپل غړیتوب بیا وغځاوه، خو یو شمېر کارپوهان وایي چې افغانستان د واټ په نړیوال سازمان کې له خورا ډېرو فرصتونو نه کمه ګټه پورته کړې ده. د قانون او صنایعو خونوایي د خطیب العالمي شرکت چې د کابل دارالعمان کې د حکومتي ادارو د طراحي کارونه پر مخ وړل هڅه کوي ودانیزو چارو کې کورني توکي وکاروي. د سوداګرۍ خونې مشر وایي هغه کورني شرکتونه چې ودانیز توکي جوړوي چمتو دي چې د حکومت د اړتیا وړ ودانیز توکي برابر کړي. د قانون او صنایع خونې مسؤلین وایي حکومت په پام کې لري د کابل په دارالعمان کې د اداري مجتمع په جوړولو کې د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره ودانیز مواد له کورنیو فابریکو وپېري. د دې خونې مسؤلین وایي د دغه بهیر په عملي کېدو سره به له یوې خوا له کورنیو کارتونو ملاتړ وشي او له بله پلوه به د دغو موادو د پېرلو لپاره له هېواده د میلیونونو ډالرو د وتلو مخنیوی وشي. مطابق وعده‌ای که کردن در ماه حمل کار ساختمانی کمپلکس اداری کابل شروع میشه که اولین تعمیری که ساخته میشه برای وزارت مالیه است و در وزارت تعمیر وزارت مالیه از مواد کاملا از مواد داخلی و یا ساختمانی داخلی استفاده شود. د قانون او صنایع خونې مسؤلین په دې ځای کې هغه بیلابیل ودانیز توکي چې د نن په هیواد کې تولیدېږي نندارې ته ایښي دي. د دې بنسټ د معلوماتو له مخې له سیمنټو او د تشناب او لاس مینځلو له ځینو وسایلو پرته نور ټول ودانیز مواد په کافي توګه په هیواد کې تولیدېږي او په دې برخه کې 622 فابریکې فعالیت کوي.
حکومت هم خودش هم فرنیچر تمام فرنیچرشان برین ببینین تولیدات ترکی است و خارجی است. اگر ما از تولیدات کشور خود استفاده کنیم هم اقتصاد تولید کننده تقویت میشه، هم زمینه شغل مهیا میشه و هم درآمد خوبتر به حکومت هم میباشه. له بل خو د قانون او صنایع خونی مسولین د منی چې تر اوسه هم کورنۍ کارخونې د هیواد په بازارونو کې د بیلابیلو ودانیزو موادو له حد زیات وارداتو له امله سیالي نشي کولی. د دې خونی مسولین زیاتوي کورنۍ کارخونې په اوسني وخت کې 80% هغه مواد تولیدوي چې په ودانیزو چارو کې کارول کیږي. د کابل ښاروالۍ د معلوماتو پر بنسټ هره ورځ کابل کې 3000 ټنه خځلې تولیدېږي چې له منځه یې 80 سلنه د کابل ښاروالي ټولوي. د کابل ښاروالۍ سرپرست وایي سر له سبا د ښار پلو لارو کې د خځلې دانۍ یا کثافه دانۍ لګوي. وایي هڅه یې ده چې د خلکو په همکارۍ د ښار پاکونې اسانتیا برابره کړي. د کابل ځینې اوسیدونکي د ښاروالۍ دا کار ستایي او له نورو خلکو غواړي چې خپل ښار پاک وساتي. او مصر کې د کبانو یو فارم په یو نوي کاروبار بدل شوی. د کبانو د دې فارم اوبونه هم کار اخیستل کیږي. د فارمونو مسؤلین وایي بازار ته هم ښه محصولات ورکوي. او اوس هم د لوبو برخه. د افغانستان د سنوکر لوبې لوبغاړو د شپږو توپونو نړیوالو سیالیو کې خپلې لوبې پای ته ورسولې. افغان لوبغاړي صالح محمد محمدي او رئیس خان سنځي چې لومړي پړاو کې 4 بریاوې او یوه ماتې لرله، دوی نشو کړه چې دویم پړاو کې وځلیږي او له دې سیالیو نو بهر شول. له تاسو قدرمن لیدونکو او له خپلو ټولو همکارانو په مننې د نن شپې خبري ساعت پای ته ورسېد. شپه مو خیر.